زه ته په ګولۍ راورتله دغه غاړو ته الله پاک دغه ځای کې اجازه نه دي بچتل دغه کور ته دلته څونه شهیدان وشو دي دا کور مې وشو غټه اول ګولۍ په دې ورتل چې ورته دوه ماشومان په دې کې زخمیان شولو دا زنانه دا دې وتل هلته وځو دغه کور خبره دا وایي دلته بهرنیان اوسېږي القاعده او عرب اوسېږي نو زه دا د ټولو هېوادوالو ته ښکاره کوم ټولې دنیا ته ویژیانو کو مطلب طالب وژو یا شهید کوو خو دوی ورسره جنګېدل درنو لیدونکو بیا هم سلامونه یو ځل بیا اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې او بیا هم له سانګار درې څخه اوس نو له دې ځایه به حرکت کوو بره څه هم دا ځنګل هم دی خو په دې ځنګل کې به بره ځو واوره هم ښایسته ورېږي او رئیس صاحب سره به هم خبرې کوو د دې سیمې خلکو سره به هم خبرې کوو ملتیا مو وکړئ درنو لیدونکو دا سانګار دره ده چې نن پکې تقریبا موږ بیګا شپه م وکړله په دغه واورو کې او د دغې سربیره نو اوس هم واوره ورېږي نن دویمه ورځ ده چې دلته واوره ورېږي او فکر کوم زما پان په ټول افغانستان کې به نن دویمه درېیمه ورځ وي چې واوره ورېږي ځکه تېره ورځ په کابل کې م واوره وشوه دوستانو هیره دې نه وي چې موږ د کونړ ولایت د چاپېریال ساتنې رئیس همدلته را دعوت کړي وو او د هغې په بلنه او د هغې په ملاتړ دلته راغلي یو چې تاسې ته دغه طبیعي منظرې وړاندې کړو ښکلې منظرې وړاندې کړو رئیس صاحب ستړی مه شئ زموږ خپرونې ته خوشحاله اوس الله دې خیر درکړي ورور ډیره زیاته مننه رئیس صاحب او بیا مننه په دې خاطر چې موږ دې ښکلې ځي ته او داسې سیمې ته را دعوت کړو چې دلته انسان ذهني سکون او همدغه راز انسان مکمل راحته وي همدغسې ده رئیس صاحب دا به راته ووایي چې په دغه سیمه کې تاسې خپله څومره وخت تېر کړی دغه سیمه کې دا تېر 20 کاله موږ په دغه سیمه کې تېر کړي ښه او دا 20 کلونه څنګه تېر شو دا 20 کلونه موږ باندې خو الحمدلله ډېر ښایسته تېر شو دا چې هم بمبارۍ وي او هم جنګونه وو خو په دې موږ افتخار کوو چې اشغالګرو زموږ وطن اشغال کړی او په دې خاطر موږ دا سختې تېرولې چې د الله نه مو اجر او جنتونه غوښتل او اوس یې هم ترې غواړو د هغې په انتظار کې او اوس چې کله ازادي راغله اوس هم خوشحاله یو په دې خاطر چې زموږ وطن د اشغالګرو نه آزاد شو او اوس هر څوک کولی شي فضا د فضا کې د اسلامي امارت د سرښندونکو فدایانو قربانۍ باندې داخلي نظام کې د غره ته راوخیږي او دا ښایسته منظرې چې تاسو وینئ او د دې نه خوند واخلي یو شات سیلبینان راځي د هر ځای نه چې راځي د هر هېواد نه راځي د خپل هېواد نه راځي ولایتونو نه راځي پوره ډاډمن امنیت دی الحمدلله سراسر افغانستان کې او د کونړ په دې اوچتو غرونو کې د امن تامین دی هیڅ قسم مشکلات څوک نه لري او د امن فضا ده او د خوشحالۍ نظارې دي صاحبه بالکل او موږ تاسو راوستي وو ډېر خوشحاله یو ستاسو په راتګ باندې ستاسو نه ډېر منندوی یو بیخي همدغسې ده نو په ټولو هېوادوالو باندې مو غږ دا دی چې سانګار درې ته چکر ته راشئ د دې ځای ډېر مینهناکه خلک دي ستاسې زه باوري یم ستاسې به ډېر قدردانۍ وکړي او ښه میلمستیا به درته وکړي او د دغې سربیره نو د دې طبیعي منظرو څخه به خوند واخلئ بل دلته بیا نو یو کار ښه دا دی چې موسم معلوم نه دی ځکه چې دا ځای په ژمي کې هم ښکلی وي په مني کې هم ښکلی وي او په پسرلي کې خو بیا هر ځای ښکلی وي نو اوس دغه دی ژمی دی او اوس نو خوند په واوره کې دی چې واوره ورېږي او ته روان
او په دې واوره کې یو بل ګټوره خبره دا ده چې دې کې بیا یخني ډېره نه وي خو یو اندازه بیا چې کله دا واوره ولي کېږي او واوره وردېږي نو بیا هغه وخت کې نهایي ډېره یخني وي. نو که یو څوک غواړي چې عکسونه واخلي د چکر او د خپل بنډار نه خوند واخلي نو زه باوري یم چې د دې په شان ښکلې سیمه به پیدا نه کړي ځکه دا ډېر ښکلی او په زړه پورې ځای دی. زموږ د خپرونې یو کمی چې راځي هغه دغه خړي دي دوستانو چې موږ تاسې ته دغه منظرې نشو ښودلی ځکه داسې تا وکړه که نه ځکه چې دغه منظرې ټولې په واوره پوښل شوي دي او ډېره خړه ده نو نه ښکاري خو بیا هم دا ډېر ښکلې سیمه ده. دې خوا دې هغه یو شاعر څنګه وایي دوستانو یو وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرمه او دوستانو ګلان چې کرل کېږي نو په انسانانو کرل کېږي. په ټول ولس مو دا غږ دی چې دغه ځای ته توجه وکړي. د دې سیمې ډېر غریب خلک دی دلته پرمختګونه نه دي شوي. دوی د 2020 کال نه هم پخواني ژوند کې پراته دي ځکه سړک خراب روغتون نشته ښوونځی تر 5مه او دغسې نورې ډېرې قیصې. د دغې سربیره خارجیانو دلته ډېرې چاپې وهلې دي او په هغه چاپو کې وخت ناوخت د دې سیمې د کورنیو غړي ته شهیدان کړي دي چې زموږ یو ملګری چې خیریه بنسټ ته کار کوي هغه هم راغلی دلته غواړي د خلکو سره کومک وکړي نو هغې د یو ماشوم سره خبرې کولې هغې ډېر دردونکي غږ کې وویل چې زما پلار شهید شوی دی نو واقعیت چې دا د افسوس خبره ده. پلار لویه شتمني ده او په کور کې چې نه وي نو لکه د کور دیوالونه چې نه وي نو دوستانو دلته خورا ډېرې ترخې قیسې هم شته خو اوس زموږ هڅه دا ده چې دغه ځای ته خوندورې قیسې ورکړو تر څو دغه د غم او د خفګان څادر ترې نور ټول شي همداسې وایي که نه رئیسې ماشاءالله همدغسې ده صاحبه. نو دوستانو ملتیا مو وکړئ نور به هم مخکې ځو تاسې ته نور هم خوندورې منظرې ښیو زموږ چې تر کومه هڅه فکر کوو چې هغه ځای چې کمره یې راواخلي موږ به یې تاسې ته ښیو او خوندوره خپرونه ورته لرم. درنو دوستانو څنګه چې مې مخکې یادونه کړې وه چې ځو به دلته به په مختلفو سیمو ګرځو. اوس دغلته یو بلې سیمې ته راغلو دلته یو بابا جان ولاړ دی دې ځای کې د امریکایانو په چاپو کې خورا ډېرې مرګ ژوبلې شوي دي چې هغه به هم راته تشریح کړي چې څنګه چل شوی او دغه قیصه به ترې واورو. بابا جان اول خو ستړی مه شي دا چې راله کابل چې راله پاک دي زه به یو دقیقه دغلته درشم کاکا ښه چې زه دا به اوس واوړم څنګه څه ورکه دا صحیح شو زه ښه کاکا جانه دا ظالمانه چې راله دا شپه وه او همداسې په دې کورونو باندې رادار ګرځولې او دا کورونه یې وشول غټه اول ګولۍ په دې ورتل چې ورته دوه ماشومان په دې کې زخمیان شولو دا زنانه دا چې وتل هلته وځو دغه کور ته غونډ شو دا ته چې غونډ شو دغه کور چې وشي دغه کې الله بچ کورواله د هغوی دغه دی مخامخ یا کور یې وشي دا چې وشته دې کور له رال دې کوره چې رال دا زخمیان خو دلته پاتې شول نو بیا همداسې چې وخت دې ځای کې بله ځای راغله چې ورل
بس دغه ځای ته د بمبار وکړو په هغه ځای کې اتیش وکړو دېرش زخمیان شهیدان وکړل د دې کلي د دې کلي زنانه او ماشومان ماشومان او دا په دقه یو ځای اوس به وشو هغه ځای به ویني او په هغه ځای باندې شهیدان وکړل زما پکې په خپله یوه مې ښځه زخمي وه او یو مې پکې زوی زخمي و یو مې پکې نوسۍ مړه شهیده شوله او دوه مې پکې زامن شهیدان شول نور د دې کور اته شهیدان وکړو زما دې ځای باندې شهیدان وشو په دقه ځای باندې دا او په دې ځای باندې راایسار له دغه شهیدان یې کوو درنو لیدونکو دا خورا سخته ده چې د یو بل ملک نه د څوک راځي او تا دې په خپل وطن کې وژني تا دې په خپل کور کې شهید کوي دا هېڅ د منلو خبره نه ده خو بس رئیس صاحب ظالمانو سره خدای پوه شي کاکا جانه مخکې ځو نورې سیمې به م راته وښیې صحیح ده درنو لیدونکو تاسې د دې سیمې د خلکو خبرې مو واورېدې دغه راز موږ یو څه مزل پکې وکړو یو څه سیمې مو پاس کړې او یو څه سیمو ته نور هم ځو تاسې ګورئ دا ډېرې ښکلې او طبیعي منظرې دي لرګي چې د کونړ لویه شتمني ده دا ټول یو ځنګل دی ډېر لوی ځنګل دی همدغه راز موږ مخکې یادونه کړې وه چې دلته به په دې فوکس کوو یا په دې به خبره کوو چې د خارجیانو توجه دلته ولې ډېره وه دوستانو یوازینی علت یې دا دی یو خو لرګي لویه شتمني ده بل دلته که چېرته کار وشي معدنونه شته هغه قیمتي کاڼي چې په افغانستان کې شتون لري یو علاج هم دی که چېرته کار وشي نو دلته ډېر لوی شتمنۍ شته د هیواد چې هم دولت ته او هم عامو خلکو ته ډېره لویه ګټه ورکوي نامه هغه ځای ته دغه دینه او دغه ځای ته را د شپې او بس چې دغه دینه چې دا ماشومانان زمونږ دې راغون چې دې کور ته راغون دلته دې کور ته راغون چې دې کور ته چې راغون شو دته په ګولې راورتله دا غاړ ته الله پاک دغه ځای کې دا ځنې بچتل دغه کور ته وتښتېدل څونه شهیدان شو دي په دې ځای کې لکه نښه شهیدان په دې او محمد نبي دلته وشو د محمد نبي سره شهیدان شو محمد نبي په نامه چې هغه دغه ټول شهیدان شو او نور بیا دغه ځای ته چې وتښتېدل دغه ځای باندې چې بله ګولۍ راورتله دغه ځای نه بس زخمیان شول بیا لا ورته خوړل دا ځای چې معلومیږي دلته اوس ګولۍ لګېدلې که نه دا ګولۍ دا بارګو ته وګوره غونډې چې کلي ورشي پام ته کې دې باندې ګولۍ لګېدله هغه کوټې باندې چې راورتله هغه بیا وروسته لکه جوړه کړې بیا پکې وخت واغه داسې ځو همدې ځای ته به کوز شو صحیح ده عمرانه مې ډخ کوه همداسې راځه دا لار ده ځه درنو دوستانو دلته اوس خبره به دې کېږي چې خارجیانو کو مطلب طالب وژو یا شهید کوو خو دوی ورسره جنګېدل نو په دغه ځای کې ماشومانو څه ګناه کړې وه دا اوس یو پوښتنه پیدا کېږي که نه رئیس صاحب ماشومانو څه ګناه کړې وه هغوی خو هغه قلم هم لا په لاس کې نه و اخیستی ټوپک جګول خو لرې خبره ده بیا د زنانو څه ګناه وه هغه مېرمنې چې دلته په دې کور کې اوسېدلې د دغه مشر په وینا چې سره د خپلو ماشومانو شهیدانې شولې دوستانو دلته موږ مخکې مې یادونه وکړه چې نور هم ډېرې ترخې قیسې دي
خو دا چې موږ راغلي یو نن په همدې هدف پسې چې دغه ترخي قصې راومسپړو او دغه سیمه ټولو خلکو ته معرفي کړو او دغه د غم څادر ترې ټول کړو او دلته یو د خوشحالۍ ژوند زمینه برابره شي. د خوشحالۍ ژوند به یې دا وي دلته به خلک چکر ته راشي، سیلانین به راشي، د دې خلکو به ورسره سات تیر شي او خپل غمونه به یې هیر شي. رئیس صاحب ته څه ویل غواړي؟ هو صاحب نو دا ویل غواړم چې بهرنیان یو سوال تا دا کړی چې بهرنیان څه شی غوښتل چې دلته راتله، دلته څه شی و؟ د بهرنیانو غټه خبر دا وایي دلته بهرنیان اوسېږي، القاعده او عرب اوسېږي. نو زه دا د ټولو هېوادوالو ته ښکاره کوم ټولې دنیا ته وایم چې دلته بهرنیانو څه کول. دا خو یو غریب محمد نبي په نامه سړی و زما ترز وي او دا 11 کسه فامیل و د ده غریبي چې و دا ډېره زیاته وه او دا ډېر قرضدار او دا ډېر مفلس او غریب سړی و بېچاره او ټول ماشومان یې له شهیدان کړل. دا ویلو باندې ډېره ګرانه ده. نو 11 کسه یې کور پرېږدي شهیدان دا بهرنیان دا عرب دا رئیس صاحب خو هر څوک یې په ځان راوړي چې زما کورنۍ او په دغسې حالات کې دې ووژل شي هغه سړی به څه احساس کوي؟ سړی به دغه احساس دا ډېره سخته ده. د کورنۍ یو غړی چې دې مړ شي څومره بې دردېږي چې په یو ځل باندې 11 کسه شهیدان شي. دا سړی زما محمد جان نوم دی. د ده کورنۍ 2 زامن د زلمي شهیدان شو، یوه مې نسۍ شهیده شوله او دوه مې د زلمي داسې هلکان و د دې کور هغه شهیدان شولو او دا زما کډه چې دا زخمي شوله او یو مې زوی دته چې تله ته کوشش هغه دا لاس یې د غوټ کاټ کړی او دا تاسې به ولپاره هغه بتانۍ کاره کړی بیا کته جلال آباد پلو کته مې وویل بیا دوایګانې مو له وکړلې بس هغه دا مریضان بیا الله روغ کړو. او یوه ماشومه چې کومه وه هغه دته به اوس وشو هغه د شپې د خوا نه چې ایستلې وه د نور شهیدانو کې چې ولو دا خاور کې پټه وه او د دې نه پورته دا ځای ښکاره کېده هغه ماشوم الله بیا روغه کړله دوایي مو له وکړله وه نور ټول شهیدان په یو ځای په یو ځای اوس به مار والم هغه ځای باندې ټول شهیدان په یو ځای وشو. کاکا جانه کاکا جانه په هر حال افغانستان ټول د غمونو ډک دی، نه یوازې دا سیمه هرې سیمې ته چې ځای هغې شهیدان ورکړي دي او قربانیان یې ورکړي دي، ماشومان هم پکې ووژل شو او زنانه هم پکې ووژل شو او سړي هم پکې ووژل شو او داسې ډېرې مرجوبلې یې ورکړلې خو بالاخره ازادي راغله. اوس دغه ویډیو ستا خلک ګوري او په ټوله نړۍ کې خلک ګوري. کاکا جانه پیغام دې څه دی او د دې تر څنګ مهمه خبره دا ده چې د دې په حصه به دې ځای ته خلک راځي هغه خلکو ته ته څه ډاډ ورکوې؟ میلمستۍ به یې څنګه کوئ؟ دا چې راشه زموږ وس مناسب میلمستیا وبله چې ته چې مخکې کله هغسې وله وس هم کوو او زمونږ غوښتنه دا ده چې سړک هم دغسې ورانې دي او اوبه هم نشته دی د اوبو چې څوک راشي او الله رحم وکړي او اوبه راوسي اوس دونه اوبه نشته دا باران وشو دا پټې ټول شوي وچې وي هېڅ هم پکې نه خدای رحم وکړو باران سره د واورې وشو د واورې وشو الحمدلله دا ماشومان خوشحاله دي د واورو باندې تون ګرځي راوځي ورته. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دې ملک باندې ډېر تکلیفونه تېر شوي دي، داسې ظلمونه راسه شوي دي چې ډېر زیاتی راسه شوی دی، کافر راسه ډېر زیاتی کړی دی او د الله نه رحم غواړو چې الله باندې خپل رحم وکړي او څوک مسلمانان یو زموږ د دې ماشومانانو سره یتیمانانو سره کورنو سره دې سره کومک وکړي او دی بېرته انشاءالله ستا غږ ټوله نړۍ کې افغانان اوري او کومک به هم کېږي. موږ به د رئیس صاحب د وټساپ شماره هم په دغه ویډیو ورکړو چې دا سره نیغ په نیغه رابطه کوي او همدارنګه زموږ ملګری د خیر بنسټ لخوا راغلی دی هغه هم تاسې سره همکاري کوي. نو درنو لیدونکو خپرونه اوږدېږي او بیا تاسې هم بور کېږئ نو دا خپرونه به په همدې ځای پای ته ورسومه او دلته نورې خپرونې هم لرو نو هغه در سره مه هېروئ او دا خپرونه په دې ځای پای ته ورسوم د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله خدای په امان.